چې مزل کوي منزل ته برسیږي، چې مزل کوي منزل ته برسیږي، هغه پاتې دي چې تمه د سبا کړي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو ژبې او ادب ډیپارټمنټ له لوري د فارغ شویو محصلینو اړوند د قلموال په نوم د نثري، هنري او ادبي لیکنو دریم ټوک کتاب چاپ شو. د یاد پوهنتون د پښتو ډیپارټمنټ د قلموال نثري کتاب لارښود استادان وایي چې په دغه هنري تذکره کې د زده کړیالانو تخیلي لیکنې، انځورونه، پیژنګلوي او د پوهنتون د 4 کلن مزل د زده کړیزې دورې خاطرې پکې لیکل شوي دي. په جریده کې 2 برخې دي عمده، چې هغه د نثر او د شعر برخه ده. محصلین په دغه میاشت کې خپل شعرونه او نثري لیکنې خپلو نمایندګانو ته ورکوي او نمایندګان د جریدې مسؤل ټیم سره شریکوي. هغوی پې کره کتنه کوي او بالاخره له کره کتنې نه وروسته هغه لیکنې او تخلیق انتخابیږي او د جریدې د خپرونو لپاره له هغه څخه کار اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ په جریده کې یوه بله ځانګړنه دا ده چې هره جریده زموږ یوه غوره لیکنه لري. مثلا په دې جریده کې موږ راتلونکي جریدې لپاره یو موضوع ټاکو چې محصلینو نه غواړو چې د دغې موضوع په هکله تاسې لیکنې وکوي. مثلا په دې جریده کې راتلونکي ګڼې لپاره 10 محصلین په هغه موضوع کې لیکنه کوي. نو بیا دغه کره کتونکي ډله چې دا 10 لیکنې رااخلي، په دوی کې چاڼ کوي او تر ټولو غوره لیکنه ټاکي. همغه غوره لیکنه چې په جریده کې موږ ورته یو خاص ځای لرو هغلته انتخابیږي او عنوان هم د غوره لیکنې ورکول کیږي چې غوره، یعنی دا د محصلینو ترمنځ یو سالم رقابت ته موږ زمینه برابره کړې ده. دغه جریده ټوله په شخصي امکاناتو باندې پرمخ وړل کیږي، یعنی موږ سره د پوهنتون ریاست یا اداره په مادي برخه کې یعنی مرسته هغوی مشکلات لري یا خپل دلایلو لري، موږ سره نه کیږي. د دې جریدې په بلخ پوهنتون بلکې په شمالي ولایتونو کې هغه خپل لوړ ځای موندلی دی. حتی په ځینې ولایتونو څخه چې کله دا ډیزاین د موږ ملګري کوي تماس نیول شوی دی چې دې جریدې فارمټ باید موږ ته ولیږل سي. ژوندی مثال د پکتیکا پوهنتون یو استاد دا فارمټ ما ورته لیږلی، هغوی هم په همدغه فارمټ کې خپلې جریدې دپاره کار پیل کړی دی. بلخوا د دغه کتاب چاپ لړۍ د بلخ پوهنتون د ګڼ شمېر زده کړیالانو له هرکلي سره مخ او د پښتو ډیپارټمنټ د استادانو د یاد نوښت ستاینه کوي. سمیع الحق بایدار او سید محمد صمیم چې سږکال د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو ژبې او ادب ډیپارټمنټ څخه فارغ شوي او په قلموال نثري لیکنه کې هنري لیکنې چاپ شوي دي، دوی وایي چې په پوهنتون کې پر تیوري زده کړو سربیره د علمي زده کړو په ډګر کې قلموال کتاب د هنري، ادبي او مقاله لیکلو په برخه کې ورسره خورا مرسته کړې او له بل پلوه دوی ته دغه کتاب د یو یادګار په توګه معنوي ارزښت لري. د جریدې یوه غټه لاسته راوړنه زموږ دا ده چې د جریدې په لومړیو ګڼو کې زموږ دغه د جریدې محتوا چې وه د توازن چې و په شعر برخه باندې چې و دروند ډېر و، خو له نیکه مرغه اوس داسې حالت ته رارسېدلي یو چې د دواړو توازن یو برابر شوی دی، نثر هم غني شوی دی. د دې جریدې ګټه د محصلینو لپاره چې دی د سویې اوچتول دي، سویې لوړېږي، په نثرونو سره اشنا کېږي، د شعر سره اشنا کېږي او هغه زده کړې چې دوی په ټولګیو کې په تیوري ډول کوي دلته د عمل جامه ورغوندي او دی د عمل د جامې ورغوستلو لپاره یو ښه ډګر او میدان دی. درسونه چې موږ په صنفونو کې په تیوري ډول وایو دلته موږ ته په عملي بڼه راښول کېږي، موږ هغه په عمل باندې بدلولی شو. نو مزل جریده زموږ محصلینو لپاره یو ښه ځای ده او موږ کولی شو دلته خپل هغه شعرونه او نثرونه په عملي بڼه نورو ته ورسوو. قلموال نثري کتاب د زده کړیالانو د هنري او تخلیقي لیکنو، خاطراتو، پیژنګلویو او انځورونو هغه ټولګه ده چې د دوی د فراغت په وروستي کال کې د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو ژبې او ادب ډیپارټمنټ لخوا یو ځل چاپیږي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د قلموال 2 ټوکه چاپ شوي دي، خو سږکال یې 3م ټوک متفاوت چې پکې د زده کړیالانو د پیژنګلوۍ برخه ورزیاته شوې چې په تیرو ټوکونو کې یاده برخه موجود نه وه.